کله تربیت صحیح وي بیا د یعقوب په شان ځوانان پیدا کیږي کله چې تربیت صحیح وي بیا د یوسف په شان ځوانان پیدا کیږي کله چې تربیت صحیح وي بیا د اسماعیل ذبیح الله په شان ځوانان پیدا کیږي شاته وګوره د چا سره کینی د چا سره پاتې چا سره ناست سره څوک راځي د چا خوا لځي دا پتا باندې لازم دي ځان مو د کوا رایښ شه د خپل بچی غم دی وکړه دا ستا سرمایه ده تا په مهنت کړی دی سبا په تا ته کړاو رسیږي د دې بچي ته پوسټ وکړه او بل روحاني تربیت دا هم په مدرسه په مسجد په اجرا په کمره په هر یو ځای کې خپل بچی ته ورکه دا مه کوه دا وکړه دا حلال دی دا حرام دی دا پاک دی دا ګنده دی دا ټیک دی دا نه دی دا ټول تربیت بچی ته ورکه که ته د بچي نه یو صحیح سړی یو صحیح عالم یو صحیح قاري دی جوړول غواړي نو د بچي سره محنت کوې او مهم شی د خپل بچي د خوراک خیال وسات کم خوراک پې کې ده د کم ځای نه راځي په کم ترتیب سره راځي د چا د طرف نه راځي ته چې راوړې کم یو خوراک دی دا مهم دی چې کله دا اصول مخې ته راغله نو بیا به تاسو ګورئ په تاریخ کې تاسو تاریخ مطالعه کړی دی قرآن به مو کتلی انشاءالله تفسیرونه ټول وکړي سوره بقره کې الله تعالی د یعقوب علیه السلام واقعه بیانوي چې کله وفات کیږي په دنیا کې هم ورته لګیو سخته کې هم لګیا دی تربیت د بچو کوي اے بچو داسې مه کوئ داسې وکئ داسې مه کوئ داسې وکئ او کله چې هغې ته هغه جبریل هغه ملک الموت راځي نو هغه یعقوب علیه السلام خپل بچیان را جمع کوي او څه الفاظ ورته وایي څه ورته وایي چې ای زما بچړو ستاسو دپاره دا دین اسلام بهترین دی زمونږ دپاره دین دغه دی په دې باندې عمل وکړه نو د یعقوب علیه السلام نه طریقه زده کړه ګوره تربیت د بچو یې کړی الله یې په بچو کې د یوسف په شان شاه زلمی پیدا کو چې هغه د مصر په دغې حکومت کې حکومتونه وکړل او خلکو ته خیرونه ورسول داسې شاه زلمی و چې د ځان حفاظت یې کړی و د ځان د ګناه نه بچ کړی و یوې ښځې ته مطالبه کړې وه هغې ځان بچ کړی و وجه یې څه وه چې تربیت یې په صالحه کورنۍ کې شوی و په دین باندې شوی و هغه هم پیغمبر زوی هم پیغمبر نو چې کله تربیت صحیح وي بیا د یعقوب په شان ځوانان پیدا کیږي کله چې تربیت صحیح وي بیا د یوسف په شان ځوانان پیدا کیږي کله چې تربیت صحیح وي بیا د اسماعیل ذبیح الله په شان ځوانان پیدا کیږي چې پلار ته وایي ای پلاره خوب دې لیدلی دی چاړه راواخله خوب کې تاخیر مه کوه چاړه زما په ملا مرۍ باندې کېدوه او هغه خوب چې الله رب العالمین تا ته ښودلی دی هغه صحیح کا هغه حقانیت ته ورسوه الله د هغې په بدله کې یو ګډ رالیږي د جنت نه هغه حلالیږي او لقب میلاویږي ابراهیم خلیل الله اسماعیل ذبیح الله داسې لقبونه چې میلاویږي هغه په دین باندې میلاویږي هغه په صالح کورنۍ کې میلاویږي هغه په داسې کورنۍ کې چې د هغې تربیت شوی بیا میلاویږي تاسو وګورئ تربیت د رسول الله ته صلی الله علیه وسلم چې تربیت یې کړی د خپلې ښځې د خدیجې رضی الله عنها هغه ورسره په سخته کې ودرېدله تکلیف کې ورسره ودرېدله او ورته وایي ای د الله رسوله قسم ورته خوري زما دې په الله باندې قسم وي هېڅکله به هم الفاظ دلن راوړي لن یخزیک الله والله الله پتا هېڅکله هم نه شرموي ولې هغې محمد رسول الله یې تربیت کړی عملي طور باندې ورته ښودلي د مسلمان سره یې ښېګړه کړې وه مسلمان دپاره یې بار اوچت کړی مسلمان ته یې ښه خبره کړې وه هغه ښځه ورته وایي تا کې چونکې دا کارونه دي تا به الله تعالی نه شرموي د صالح تربیت نتیجه دا محمد رسول الله د علي په شان ځوانان پیدا کړل داسې ځوانان چې د هغې د قوت ثاني نه